د آل پارټي ستاجر لغړي اتحاد لخوا دلته په چمن کې روان پرلط بیان صادق خان اسکزی وایي چې د خپل احتجاجونو د دوام په بل پړاو کې به د سرکاري دفترونو مخې ته کنټینرونه جدي او لاري به بندوي. صادق خان وایي یا به په چمن کې د پاکستان عمومي انتخابات کیږي او یا بل د افغانستان سره تړلې پوله د دوی په مخ پرانیستل کیږي. دا خبره به اول پښتونخوا ملي عوام پارټي او ورسره هغه جماعتونه چې زموږ سره پر سوشل میډیا باندې یا دلته په لاپرلت کې په وغټو اجتماع ته دا خبره کړې ده. نو موږ خو مجبور یو، موږ مرګري یو چې هر څوک د بایکاټ اعلان کوي. لغړی ورور پرلت داغو مرګري دي. دا تو تاریخ د بخه به موږ خامخا نوې ګام اخلو چې هغه به ټول هغه ادارې کله هغه د ډي سي ودانۍ ده کله سکیورټي فورسز ودانۍ د داغه مختبه مج دا پرلط به بیا پر غزه باندې. صادق خان اسکزی زیاتوي چې له مجبوري خپل احتجاج پراخوي ځکه چې وایي د بولدک او د چمن لار له بندېدو وروسته په تیرو 3 میاشتو کې ولسته سخت اقتصادي ستونزې ورپېښې دي. د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزی سره د پرلط دغه نوي پریکړې باندې د حکومت د رضا اخیستلو لپاره رابطه نیول ډېرې هڅې وی ډیوه وکړې خو هغه د دې پوښتنې په جواب کې څه ویلو ته تیار نه وو. خو بیان جان اسکزی د چمن پرلط په اړه د فروری په 2 په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت د پاسپورت ویزې شرط عملي کولو د پریکړې پس لارې له بندېدو څخه د اغیزمنو کورنۍ ته به مالي مرستې ورکول کیږي. اسکزی د جنوري پر 15مه په کوټه کې یو خبري غونډه کې ویلي وو چې افغانستان سره د تګ او راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط په سختي سره عملي کیږي. وایي چاته لاسنادو پرته د سفر اجازه نه ورکوي. د کندهار لسپین بولدک سره پر پوله پروت د بلوچستان چمن یو لوی تجارتي اشار دی او د زرګونو خلکو تجارت له پولې سره تړلی دی. خو تیر کال د اکتوبر د شلمې رئیس د آل پارټي ستاجر لغړي اتحاد د پاسپورت او ویزې لازمي کولو خلاف په احتجاج بوخت دی. دغه احتجاج کوونکي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناخته کارت او افغان تذکره باندې پر پوله د آزاد تګ ورتګ غوښتنه کوي او د دې لپاره د نومبر د شلمې رئیس د چمن او سپین بولدک ترمنځ دوی لار هم د هر ډول تجارت په مخ تړلې ده. خو د پرلط مشرانو د دغه نوي پریکړې سره د سیمې خلکو هم یووالی ښکاره کړی دی. ځایي خلک وایي که چیرې د پاکستان حکومت د چمن دروازه خلاص نه کړه دوی به هم په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي. دا ساده پورې ووټ نه کوو زموږ دروازه نه یې راخلاصه کړې یو رقم ووټ نه کوو مشران ګرو کمپینو باندې اخته دي مو پر ځانو باندې ران د ماښام وړن نسته غوړین نسته خلک غاج شاوخوا سره ویني ویډیو ویني ځانونه راځړي خودکشي کوي مو پر خپل ځانو باندې ران د ساده پورې ووټ نه کوو چې زموږ دروازه نه خلاصوي. دغه پرلط کوونکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار هم د شلم نومبر څخه بند ساتلې ده چې په سوونو ټرکان هلته بند پاتې کېدو سره ټوله قسمه تجارتي چارې هم د دې لارې په ټاپه ولاړې دي. په دې لړ کې د پرلط کوونکو او د حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځله خبرې هم شوې دي خو حکومت وایي له خپلې پریکړې نه پر شا کیږي او پاسپورت ویزه د خپل امن لپاره مهمه بللې ده. نعمت الله سرحدي وی ډیوا ټي وي چمن.